अस्सलाम वालेकुम, हाय गाय, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन। زه نن تاسو ته په یو بل کلاس کې حاضر یم. تاسو ته ما ویلي چې زه به بل کلاس تاسو ته جوړوم په ډیګري آف ایڈجیکټیو، یعنی که تاسو ایڈجیکټیو نه پیژنئ نو د دې کلاس په آی بټن کې او په ډسکرپشن کې به د ایڈجیکټیو چې کوم کلاس ما جوړ کړی د هغې لینک به پکې پروت وي. تاسو ته ما ګرامر د سر نه رانیولی دی سټپ په سټپ. دا د ګرامر چې کوم کلاس دی هغه پارت 8 کلاس دی. دا یو پارت 7 چې کوم 7 چې کوم کلاسز دی هغه مخکې ما دې نه جوړ کړي، که هغه تاسو نه کتلی هغه هم وګورئ. او په دې کلاس کې زه تاسو ته د صفت هغه درجې ښیم، د هغه خوبیانو هغه درجې ته ښیم چې ډیګري آف ایډجیکټیو څومره درجې دي. ډیګري آف ایډجیکټیو 3 درجې دي. یو دی پازیټیو ډیګري، بل دی کمپیریټیو ډیګري او بل دی سپرلیټیو ډیګري. ها اوس په تفصیل سره وګورو چې پازیټیو ډیګري څه ته وایي. د ایډجیکټیو چې کومه پازیټیو ډیګري ده هغه صفت، هغه ذاتی صفت، هغه ذاتی خوبي چې هغې د یو کس دپاره استعمال شي، یعنی چا سې څه مقابله یا څه نه وي چې د هغه په ذات کې استعمال شي نو هغې ته پازیټیو ډیګري وایي. دې مثال ته ګورئ، علي از اے ګډ بوای، علي یو ښه هلک دی. علي از اے ګډ، دا ګډ چې کوم دی دا د علي په باره کې راغلی چې علي ښه هلک دی، نو دا ښه چې کوم دی دا پازیټیو ډیګري ده. دې ته وایي دې ګډ ته چې ګډ چې کوم دی دا پازیټیو ډیګري ده. بله چې کوم کمپیریټیو ډیګري ده هغه ډیګري د ایډجیکټیو کوم چې د دوو کسانو په منځ کې مقابله وي، لکه پلانکي د پلانکي نه ښه دی، پلانکي د پلانکي نه خراب دی، پلانکی سیز په تعداد کې د پلانکي نه زیات دی، پلانکی سیز مقدار د پلانکی سیز نه زیات دی، پلانکی سیز کوالټي د پلانکی سیز نه ښه ده. دې ته وایي کمپیریټیو ډیګري. په مثال کې ورته ګورئ، علي از بیټر دین انور، علي ښه دی د انور نه. علي از بیټر چې کوم راغلی دی دا بیټر دا د ګډ دویمه ډیګري ده، بیټر راغلی دی. دې ته وایي کمپیریټیو ډیګري. دریم نمبر چې کوم تاسو ته ما وویلي سپرلیټیو ډیګري. سپرلیټیو ډیګري هغې ته وایي لکه دوه څیزونه یا دوه کسان نو نه زیات چې هر څومره زیات کسان خو چې د دوو نه کم نه وي، د هغې باره کې چې ته یو څیز یاد کړې چې دا د دې ټولو نه ښه دی یا د دې ټولو نه خراب دی، دې ته سپرلیټیو ډیګري وایي. په مثال کې ورته ګورئ، علي از د بیسټ آف آل د بوایز، علي د ټولو هلکانو نه ښه دی، علي د ټولو هلکانو نه ښه دی. علي از د بیسټ، دا بیسټ چې کوم دی دې ته وایي سپرلیټیو ډیګري. د ایډجیکټیو چې کومې 3 ډیګرینې دي د هغې یادول ډیر اسان دي، خو که تاسو په سلیبس باندې پوه شئ. لکه دلته تاسو دې ته ګورئ، لکه اوس دلته زه وایم چې هارټ، لو، های، ټال، دا خو پازیټیو ډیګري شوه. د دې نه چې کومه دویمه کمپیریټیو ډیګري تاسو جوړوئ نو د دې سره به ای آر ولګوئ، نو دې نه به دویمه ډیګري جوړه شي. کله چې د دې نه تاسو به سپرلیټیو ډیګري جوړوئ نو دې سره به ای ایسټ به ورسره ولګوئ، ای آر به ورسره بیا نه لګوئ، ای ایسټ به ورسره ولګوئ، نو دا به سپرلیټیو ډیګري شي. او کم یو سلیبس کې یعنی کم یو نوم چې داسې راشي لکه هانسټ، یوزفول، بیوټیفل، نو دې کې ای ایس ټي خو شته د مخکې نه. نو دې نه چې کله دویمه ډیګري جوړی کمپیریټیو نو دې سره به مور ولګې، او کله چې تی دریمه ډیګري جوړی سپرلیټیو ډیګري ته جوړی دې سره به موسټ ولګې. ها زه تاسو ته چارټ جوړوم، په چارټ کې زه تاسو ته ښیم پازیټیو ډیګري، کمپیریټیو ډیګري او سپرلیټیو ډیګري. ایبل یعنی قابل، د دې کمپیریټیو ډیګري ده ایبیلر، او د دې سپرلیټیو ډیګري ده ایبیلسټ. بیگ یعنی غټ، د دې کمپیریټیو ډیګري ده بیګر، او د دې سپرلیټیو ډیګري ده بیګسټ. بولډ یعنی زړور، د دې کمپیریټیو ډیګري ده بولډر، او د دې سپرلیټیو ډیګري ده بولډسټ. بریو
बहादुर د دې comparative degree ده braver او د دې superlative degree ده bravest. bright چمکدار د دې comparative degree ده brighter او د دې superlative degree ده brightest. cheap یعنی ارزان د دې comparative degree ده cheaper او د دې superlative degree ده cheapest. clean صفا د دې comparative degree ده cleaner او د دې superlative degree ده cleanest. cold یخ د دې comparative degree ده colder او د دې superlative degree ده coldest. cool یخ د دې comparative degree ده cooler او د دې superlative degree ده coolest. dark تیاره د دې comparative degree ده darker او د دې superlative degree ده darkest. dry خشک د دې comparative degree ده drier او د دې superlative degree ده driest. dirty ګنده د دې comparative degree ده dirtier او د دې superlative degree ده dirtiest. deep جوور د دې comparative degree ده deeper او د دې superlative degree ده deepest. easy آسان د دې comparative degree ده easier او د دې superlative degree ده easiest. far لري د دې comparative degree ده farther او د دې superlative degree ده farthest. early وختي د دې comparative degree ده earlier او د دې superlative degree ده earliest. pet موضوع د دې comparative degree ده petter او د دې superlative degree ده pettest. pine teak د دې comparative degree ده piner او د دې superlative degree ده pinest. great غټ د دې comparative degree ده greater او د دې superlative degree ده greatest. happy خوشحالي د دې comparative degree ده happier او د دې superlative degree ده happiest. hard سخت د دې comparative degree ده harder او د دې superlative degree ده hardest. heavy وزندار د دې comparative degree ده heavier او د دې superlative degree ده heaviest. high اوچت د دې comparative degree ده higher او د دې superlative degree ده highest. hot ګرم د دې comparative degree ده hotter او د دې superlative degree ده hottest. kind مهربان د دې comparative degree ده kinder او د دې superlative degree ده kindest. large غټ د دې comparative degree ده larger او د دې superlative degree ده largest. late یعنی late د دې comparative degree ده later او د دې superlative degree ده latest یعنی یو کس late راشي. light هلکه light هلکه د دې comparative degree ده lighter او د دې superlative degree ده lightest. low یعنی کم بیکاره کمزوری د دې comparative degree ده lower او د دې superlative degree ده lowest. long اوږد د دې comparative degree ده longer او د دې superlative degree ده longest. loud اوچت د دې comparative degree ده louder او د دې superlative degree ده loudest. new نوې د دې comparative degree ده newer او د دې superlative degree ده newest. near نږدې د دې comparative degree ده nearer او د دې superlative degree ده nearest. nice مزیدار د دې comparative degree ده nicer او د دې superlative degree ده nicest. noble شریف د دې comparative degree ده nobler د دې superlative degree ده noblest. old زوړ د دې comparative degree ده older او د دې superlative degree ده oldest. poor غریب د دې comparative degree ده poorer او د دې superlative degree ده poorest. proud غرور د دې comparative degree ده prouder او د دې superlative degree ده proudest. quick تیز د دې comparative degree ده quicker
د دې سپرلیټیو ډیګري ده کویکسټ. ریچ مالداره د دې کمپیریټیو ډیګري ده ریچر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده ریچسټ. سیډ خفا د دې کمپیریټیو ډیګري ده سیډر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده سیډسټ. سیف محفوظ د دې کمپیریټیو ډیګري ده سیفر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده سیفسټ. سمال وړوکی د دې کمپیریټیو ډیګري ده سمالر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده سمالسټ. سموث هموار هوار د دې کمپیریټیو ډیګري ده سموتر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده سموتسټ. سافت نرم د دې کمپیریټیو ډیګري ده سافټر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده سافټسټ. سټرانګ مضبوط د دې کمپیریټیو ډیګري ده سټرانګر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده سټرانګسټ. سویټ خوږ د دې کمپیریټیو ډیګري ده سویټر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده سویټسټ. ټال اوږد د دې کمپیریټیو ډیګري ده ټالر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده ټالسټ. تھک موټه د دې کمپیریټیو ډیګري ده تھکر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده تھکسټ. اگلی بد شکل د دې کمپیریټیو ډیګري ده اگلر د دې سپرلیټیو ډیګري ده اگلسټ. ویک کمزور د دې کمپیریټیو ډیګري ده ویکر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده ویکسټ. وایډ کولاو د دې کمپیریټیو ډیګري ده وایډر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده وایډسټ. وایز عقلمند د دې کمپیریټیو ډیګري ده وایزر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده وایزسټ. ینګ ځوان د دې کمپیریټیو ډیګري ده ینګر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده ینګسټ. هغه ډیګرینې چې هغې کې دا ای ایسټ شو دا یوزفل شو دا سیزونه پکې اخیره کې دا ای آر پکې اخیره کې نو هغې نه به تاسو ته ما ویلي چې هغې نه به مخکې مور یا موست لګوئ نو بیا به ترې جوړېږي. دې چارټ کې ورته ګورئ هانسټ ایماندار د دې کمپیریټیو ډیګري ده مور هانسټ د دې سپرلیټیو ډیګري ده موست هانسټ. یوزفل یعنی پیدا ورکوونکی یوزفل پیدامند د دې کمپیریټیو ډیګري ده مور یوزفل او د دې سپرلیټیو ډیګري ده موست یوزفل. ډیپیکل سخت د دې کمپیریټیو ډیګري ده مور ډیپیکل او د دې سپرلیټیو ډیګري ده موست ډیپیکل. پراپر یعنی مکمل د دې کمپیریټیو ډیګري ده مور پراپر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده موست پراپر. بیوټیفل ښایسته د دې کمپیریټیو ډیګري ده مور بیوټیفل او د دې سپرلیټیو ډیګري ده موست بیوټیفل. ښه په بل چارټ کې زه تاسو ته ښیم په دې باندې څه رول لاګونه دي خو بس داسې تاسو دا زده کړئ نو چې کوم ځای کې بیا وینئ نو تاسو ته پته لګي چې دا کمپیریټیو ډیګري ده او دا سپرلیټیو ډیګري ده. ګوډ ویل دا ښه ته وایي د دې کمپیریټیو ډیګري ده بیټر د دې سپرلیټیو ډیګري ده بیسټ. مچ دا مقدار ته وایي زیاده ته وایي زیاده مقدار د دې کمپیریټیو ډیګري ده مور او د دې سپرلیټیو ډیګري ده موست. مینی دا ډیر ته وایي یعنی تعداد ډیر ته وایي د دې کمپیریټیو ډیګري ده مور او د دې سپرلیټیو ډیګري ده موست. لیټل لږ د دې کمپیریټیو ډیګري ده لیس او د دې سپرلیټیو ډیګري ده لیسټ. فار لکه مخکې د دې کمپیریټیو ډیګري ده فارمر او د دې سپرلیټیو ډیګري ده فارمسټ. دا و د نن ورځې کلاس او بل کلاس به زه تاسو ته جوړوم په کریکټ یوز آف سم ایڈجکټیو. هغه صحیح ایڈجکټیو به ته ښیم په بل کلاس کې چې هغې کې تاسو کنفیوز یې هغې کې تاسو ته پته نه لګي چې کم یو ولګوم فرض که لیټل ولګوم ای لیټل ولګوم د لیټل ولګوم نو بل کلاس به زه تاسو ته جوړوم کریکټ یوز آف سم ایڈجکټیو. Thank you so much for watching.